د اسداباد په مرکزی کرکټ لوبغالي کې د ختیځو ولایتونو د 12 کلنو کم عمر ځوانو لوبغاړو ترمنځ د یووالي جام تر سرلیک لاندې د کرکټ شل اوریزې سیالۍ پیل شوې. د سیالیو کې چې د سپین غرزون 15 لوبډلو برخه اخیستې موخه ترې د ځوانو استعدادونو موندل او کرکټ ته وده ورکول دي. دغه سیالیو څخه موخه او هدف د نوو او ځوانو استعدادونو په کم عمره لوبغاړو کې د ځوانو استعدادونو را پیدا کول دي چې دغه لوبغاړي به پر روان وخت کې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې دپاره چې کوم هغه د غوراوي پروسه یا هغه انډر 19 پروسس کوم ټورنامنټ چې دی هغه به هغې ته ځي او قدم په قدم به دا لوبغاړي مخکې ځي او د افغانستان او د خپل ولایت استازولي به کوي. لوبغاړي خوښ دي چې کرکټ بورډ یې کرکټ ته په توجه یا د سیالۍ جوړې کړي او په خبره یې د یو لوبغاړي کرکټ له همدې مرحلې آن تر نړیوال کېدو رسیږي او دا ډول سیالۍ د مخکې تګ لپاره مهمې بولي. موږ ډېر زیات خوشحاله چې داسې ایونټ جوړ شوی د موږ دپاره دا د ځوان لوبغاړو دپاره یو چانس دی چې مخته تګ وکړي مخته لاړ شي او پرفارمنس وکړي. دلته موږ د کرکټ بورډ نه ډېر زیات خوشحاله چې داسې ایونټونه موږ ته برابروي او دغه رقم ټورنمنټونه چې د کم عمره ځوانانو لپاره په لاره اچول شوي دي دې کې دوی خپله وړتیا هم ښودلی شي او ډېر څه پکې زده کولی هم شي او موږ د کرکټ بورډ نه دا غوښتنه کوو چې دا رقم ټورنمنټونه نور هم زیات کړي. په پیل شوو دې سیالیو کې د ننګرهار ولایت څخه 2 نورستان لغمان او کوربه کونړ ولایت څخه یوې لوبډلې برخه اخیستې چې یو د بل پر وړاندې به ولوبېږي.